محترم حاضرینو، د تیرو جمعو سه مسلسل ستاسو حضور کې دا مذاکره اجدو چې د الله تعالی په حضور کې د اعمالو زینت او کیفیت ته کتل کیږي چې کوم اعمالو کې زینتي او په هغه اعمالو کې اداینه په بهترین کیفیت باندې الله تعالی هغه اعمالو ته قبولیت ورکي او هغه اعمال د الله تعالی په حضور کې قدر او قیمت پیدا کوي. او د دې سره همیشه ستاسو حضور کې د ټوله انسانیت د محسن حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو قول هم پیشوم چې هغه د انسانانو د اعمالو د زینت کیفیت ښکارا کړی دي چې په اعمالو کې په کومو کیفیتو باندې زینت راځي. په هغه کې اولنې خبره حضرت ابوبکر دا پیش کړې و چې کله یو چا باندې الله تعالی نعمتونه راوستي او د نعمتو ډکه زندگی ورکی، نو د هغې زندگی حسن و زینت، د هغې زندگی شایست او بهترین کیفیت د هغه نعمتو په شکر ادا کولو کې دی چې دی به په ژبه د دې نعمت د استعمال په وخت کې همیشه الحمدلله ادا کوي او د دې سره سره دغه د الله تعالی نعمتونه به د الله تعالی په مقابل کې نه استعمالوي، د الله تعالی نعمتونه به د الله تعالی په نافرمانی کې نه استعمالوي، بیا به الله تعالی د نعمتو کې د دفاره زیادت او اضافه هم کوي. او دویم قول د حضرت ابوبکر داو چې کم چاته الله تعالی په مصیبتونو او په غمونو کې غشتې زندگی ور نصیب کا، د یو طرفه بیماری ده، د بل طرفه سه مسکنت دی او د بل طرف سه نور غمونه او پریشانی دي، نو د هغې مصیبت والا زندگی حسن و زینت په صبر کې دی چې کله یو سړی صبر ور باندې کوي نو الله تعالی په دنیا کې سپکوي او د دې صبر په خاطر باندې الله تعالی په آخرت کې دې سړي ته ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي. او چې کم چاته الله تعالی په علم کی زندگی ورکا او د زمانه عالم ځینې جوړ کړي، نو حضرت ابوبکر وایي د هغې حسن و زینت بیا په حلم او برداشت کې دی چې د حلم او د برداشت په خاطر د عالم په زندگی کې زینت راځي، د هغې په هغه علم کې زینت راځي او د هغې په هغه علمی خدماتو کې الله تعالی بهترین حسن او شایست پیدا کوي. او سلرم قول داو چې کم چاته الله تعالی په طالب علمی کې زمانه ورکه، متعلم دی، طالب دی، نو د هغې حسن و زینت بیا الله تعالی په عاجزی کې ایښی دی چې هغې به عاجزه زندگی تیروي، هغې به کښته زندگی تیروي، ځکه چې کله د اوبو سیلاب را رواني او کم ځای کې چې کښتوالی او ژوروالی نو اوبه هلته ډېر قرار نسی، دا رقم چې کومه د استاد د خلیص د علم د فیض سیلاب را روان دی چې د کم طالب په دماغ کې کښتوالی او عاجزي، هغه د استاد د خلی فیض په هغه ځای کې ډېر زیات قرار نسی او هغې سړي ته الله تعالی د علم لوی حصه په نصیب و قسمت کې ورکوي. نو د نعمت زینت په شکر کې، د مصیبت زینت په صبر کې، د علم زینت په حلم کې او د طلب علم زینت دا په عاجزی کې. د دې متعلق په تیرو جمعو کې ما په تفصیل باندې خبره کړې. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه دریم څلرم نه بلکې پنځم نصیحت چې کم څوک د چا سره په معاشره کې احسان او نیکی کوي دې ته محسن وایي. د محسن او د احسان کوونکي زینت او شایست دا الله تعالی په احسان نه اچولو کې ایښی دی چې دی د کم چا سره احسان وکړي، د کم چا سره نیکي وکړي، نو پر هغه سړي به د خپل احسان او د نیکۍ کولو احسان نه اچوي او نه به هغې ته تکلیف ورکوي، نه به هغې ته ضرر رسوي، نه به پر هغې باندې خپل احسانونه راجمع کوي، نو بیا الله تعالی د ده په دې احسان اچولو کې حسن او زینت پیدا کوي. د مقصود به صرف د الله تعالی رضایی، د مقصود به صرف د الله تعالی خوشنودی او خوشحالی او د الله تعالی د رضا په خاطر باندې چې کوم سړی عمل وکړي، نو هغې بیا پر هغه چا باندې احسان نه اچوي، نه هغې ته تکلیف ورسوي، نه هغې ته همیشه ور یادوي چې ما خو ستا سره دا احسانات کړي دي.
زه ډېر ځله وایم چې زموږ په معاشره کې یو وبا ده چې کله د یو چا د لاسه څه احسان سوی نه وي، یو چا د بل انسان سره نیکي کړې نه وي، بیا دستي د ده په زړه کې توان نسته، د ده زړه صبر نه کوي، د ده دماغ د ته سکون نه ورکوي چې درسو پرې درې مجلس رسولی دي چې ما خو د پلانکي سره احسان وکړي، ما د پلانکي سره نیکي وکړه او ما د پلانکي سره ښه وکړو. بیا په هر مجلس کې د دې خبرې ته شهرت ورکوي، په هر مجلس کې د دې تذکره کوي او په هر مجلس کې د په مجلس کې د خپل ځان ښه سړیتوب او د خپل ځان برتري ښکاره کوي. حالانکه په دې سره چې کوم احسان د لاسه ووته هغې د الله تعالی په دربار کې کأنه هباء منصورا، هغې لکه ګړز داسې سره ولاړه، یوه زره ګټې پاته نه سو. ځکه الله تعالی وایي ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، پر چا به احسان نه اچې او چا ته به تکلیف نه ورکوې، د خپلو احساناتو تذکرې به نه کوې او په خپل احسان به خپل نوم نه غټوې، د هغې څه وروسته بیا هغه احسان تعالی د قیامت په میدان کې په ښه باندې